السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله یم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن کړي اوسي. راځئ نن په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو په خپل کمپیوټر باندې هغه د فلش پورټونه بند کړو، یعنی غیر فعال کړو، تر څو زموږ کمپیوټر کوم فلش ونه پیژني یا یې ریډ رایټ ونه کړي. نو د دې په خاطر چې مونږ دغه کار کړی اوسي، په 5 ساده سټیپونه دي چې په اول سټیپ کې به مونږ ورته په رن کې gp.msc لیکو، دوم کې به سلیکټ کوو یا انتخابو یوزر کنفیګوریشن. نو بیا دریم قدم چې دا هغه کې به کلیک کوو په اډمنسټریټیو ټمپلیټس باندې، څلورم ټول سیټینګ ته به ځو، یعنی هلته چې کوم آل سیټینګ اپشن ده هغې ته به ځو. د هغې څخه به وروسته پیدا کوو ریموویبل ډیسک، ډینی ریډ او ډینی رایټ. دغه کمانډونه به ورته انیبل کوو یا فعالو، تر څو زمونږ کمپیوټر هغه فلش ونه پیژني او په هغې باندې عملیات ترسره نه کړي. راځو د دې په خاطر چې دغه کار مونږ وکړو او چک یې کړو چې آیا دا د اعتبار وړ ده او که نه ده. اول زه له خپل کمپیوټر سره یو فلش وصلوم. دا ده دلته له موږ سره کمپیوټر کې فلش وصل د خیبر په نوم ده، دې کې هم ریډ کولی شو او هم رایټ، له دې څخه یعنی کافي هم اخیستلی شو او د یو څه ورته رالیږلی هم شو. خو راځو هغه کار چې مونږ هغه اوس دلته عملي کوو. په رن کې ورته gp.edit.msc لیکو، د هغې څخه وروسته مونږ ته به لوکل ګروپ پالیسي ایډیټور خلاص شي. راځو دلته مونږ ویل چې په یوزر کنفیګوریشن باندې کلیک کوو، د هغې څخه وروسته اډمنسټریټیو ټمپلیټس ته راځو چې کله مو په اډمنسټریټیو ټمپلیټس باندې کلیک وکړو، دلته مونږ وویل چې لاندې آل سیټینګ ته راځو. دلته به په ټول سیټینګ کې مونږ د ریموویبل ډیسک، ډینی ریډ او ډینی رایټ اپشن پیدا کوو چې یوې دا ده چې په دې باندې کلیک کوو، دا تنها فعالوو یعنی انیبل کوو او دا چې مخکې ناٹ کنفیګر و یعنی هیڅ کنفیګر نه هر څه کېدلی شو، او ډیسیبل کې بیا هم یو څه ورتللی شي، مګر د انیبل موډ چې ده په هغې کې بیا دا نه پیژني، یعنی یو څه ریډ کوي نه فلش. راځو دا چې دا افلای مو کړو، راځو دې څخه وروسته ډینی رایټ اکسس دا هم انیبل کوو، افلای اوکې. اوس چې دا چک کړو، د دې په خاطر اوس خپل دغه فلش چې دا د کمپیوټر څخه بهروو او بیرته ورته اچوو چې آیا دغه موږ سره دغه عملیه د اعتبار وړ وه او که نه وه. ورځو ګورو چې آیا دغه عملیه د اعتبار وړ ده او که نه ده. په دس پي سي باندې مو کلیک وکړو، ګورو چې دغه فلش نه پیژني، یعنی هلته مونږ په دې باندې د ریډ او ریټ عملیه بنده کړې ده. نو دغه فلش څخه به زموږ کمپیوټر د دغه وایرس څخه په امان اوسي. مننه دوستانو، هیله مند یم چې دغه ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي. که چیرته کوم پیشنهاد انتقادات لرئ په کومنټ کې پرېښودلی شئ، او که چیرته مو دغه ویډیو خوښه شوې سي نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ. مننه، الله مو مل.